الله صلی الله علیه وسلم به کله د لمونځ نه فارغ شه، سلام به واړو، استغفروا ثلاثه، استغفروا ثلاثه، درې کارته به استغفار وي، الله اکبر به وي او بیا به درې ځلې وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د مغفرت سوال به وکړو، امت ته تعلیم دی، الله نه به غوښتل وکړو د لوی عبادت نه وروستو چې هغه لمونځ دی، بدني لوی عبادت چې لمونځ دی، دې نه وروستو به سمدستي پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتل چې کول او سوال به یې کوو، هغه د مغفرت سوال. څه سوال و؟ استغفار معنا ده الله نه بخښنه غوښتل، الله نه مغفرت غوښتل. تېره جمعه هم خبره شوې وه، مغفرت لوی سرمایه ده، لوی دولت دی، چاته نصیب شي د دنیا مسلې هم حل شوې، د آخرت مسلې هم حل شوې، د دنیا حاجتونه هم پوره شو او د آخرت حاجتونه هم پوره شو. همدغه وجه ده چې مسلمان ته نارینه زنانه، امی مولا، عربي عجمي، مالداره ناداره، ټولو مسلمانانو ته په ټولو حالتونو کې، ټولو مسلمانانو ته په ټولو حالتونو کې د مغفرت غوښتو حکم دی، د مغفرت غوښتو حکم. مسلمان عبادت کوي، عبادت نه فارغ شو، هغه عبادت د حج او د عمرې عبادت دی ولې نه، هغه عبادت د لمونځ او د روژې عبادت دی ولې نه، دا عبادتونه دي د مسلمانانو، حکم دی ورته بخښنه الله نه وغواړه، بخښنه مغفرت سوال الله ته وکړه. ولې کو عبادت فارغ شوي، سوال وکړه د مغفرت. الله اکبر. د بنده د عابد بنده، د زاهد بنده، د عالم بنده، د عارف بنده، د تائب بنده، د صادق بنده، دا د الله نیکان بندگان دي. د اعتراف د قصور اعتراف او بخښنه غوښتل الله ته ډېر خوښ دي، بس اسانه خبره ده. د قصور اعتراف او الله نه بخښنه غوښتل دا ورته ډېر، چې غواړې که نه نو دا وغواړه، بخښنه وغواړه. روژه دار روژه ماتوي، ٹھیک شو؟ د روژې ماتې وخت دی، شپه راوخته، د شپې راختو اعلان مؤذن وکړو، د شپې راختو اعلان، د مؤذن د شپې راختو خبر ورکوي. د ماښام په وخت کې مؤذن چې اعلان کوي که نه، تاسو وایي چې هلکه اذان وشو روژه ماته کړه. اذان د روژې ماتولو لپاره نه دی، اذان تا ته اطلاع درکړه چې د روژې ماتولو وخت شو، اوس روژه ماته کړه.
بهرحال نو دغه وخت کې موږ ته حکم دی چې بخښنه وغواړه. روژه یو اهم عبادت د الله فضل سره د الله توفیق سره د پوره کېدو وخت دی. اوس په دې وخت کې بخښنه وغواړه چې د عجب شکار نشي، نخره در کې پیدا نشي، کبر دنه ونه شي. څه وغواړه؟ بخښنه وغواړه. ووایه یا واسع المغفرة اغفر لي، یا واسع المغفرة اغفر لي. اے د وسیع مغفرت مالکه ما ته مغفرت نصیب کړه. اے د وسیع مغفرت مالکه فراخ مغفرت خاونده زما مغفرت وکړه. زه د مغفرت محتاج یم. زه د ګناهونو د تقصیراتو د سیئاتو د معافی محتاج یم. زما مغفرت وکړه. حاجي صاحب حج ته لاړ، قربانۍ ورته الله اسانه کړي. بیا د حج یو اهمه فریضه د عرفات وقوف وشو، واپسي وکړه. دته حکم دی، دته حکم دی چې حاجي صاحب الله نه بخښنه غواړه، د مغفرت سوال وکړه. فإذا قضيتم مناسككم فاستغفروا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله. کله چې د عرفات نه تاسو واپسي وکړئ حاجیانو، نو الله نه بخښنه وغواړئ. څه وغواړئ؟ الله نه بخښنه وغواړئ، د مغفرت سوال وکړئ. موږ دې وکړه، سلام دې واړولو، نو بخښنه وغواړه. ووایه الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نور اذکار هم شته د موږ نه پس عرفات کې، عرفات نه د واپسې وخت کې. خو یو اهم ذکر د مغفرت دعا ده او د مغفرت سوال دی. د مغفرت دعا ده او د مغفرت سوال دی. الله دې موږ ته آسان کړي. داسې کې داسې د مغفرت د دې لوی سرمایې او د دې لوی خیر د راکولو لپاره موږ ته لارې عامې کړي دي. موږ ته الله لارې عامې کړي دي چې راته وایي چې کله دا طبیعي ضرورت دې پوره کو، طبیعي ضرورت دې پوره کو، وړه تقاضا دې وکړه، لویه تقاضا دې وکړه، دې ته طبیعي ضرورت وایي. ٹھیک شو؟ طبیعي ضرورت دې پوره کړه، وړه تقاضا دې وکړه، لویه تقاضا دې وکړه، بهر ته راووتې، ځان دې پټ کړه، ځان دې صفا کړه، بخښنه وغواړه، د بخښنې سوال وکړه. څه وکړه؟ عبادتونه دي، هغې نه وروسته هم د مغفرت سوال کوه، د بخښنې. د غوښتو څیزونه هم راته الله ښولوي. الله دې موږ غوښتو والا جوړ کړي. بخښنه وغواړه، بخښنه. څنګه بخښنه به غواړم؟ رؤوف و رحیم پیغمبر صلوات الله علیه وسلامو راته د بخښنې غوښتو کلمات هم وښول چې داسې به غواړې. ووایه غفرانک. څه ووایه؟ غفرانک. یا الله تا نه بخښنه غواړم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
د لوږې حاجت مې پوره کو، د خوراک شی مې خېټې ته دننه کړ. ٹھیک شو که نه؟ د خوراک په شکل کې یا د اسکاک په شکل کې، د خوراک په شکل کې یا د اسکاک په شکل کې معقول یا مشروب، او هغه د لوږې او د تندې ضرورت مې پوره کړ. حکم دی راته چې بخښنه وغواړم. څه وغواړم؟ هغه خو که ستاسو خیال وي که نه، ضرورت و چې دا فضله بهر کړه. فضله د مشروب څښلو په نتیجه کې کومه فضله ده هغه بهر کړه مخکې لار باندې، او د ماکولاتو د خوراک والا څیزونو د خوراک په نتیجه کې کومه فضله ده رستو لار باندې هغه بهر کړه. صفا خبره ضرورت دی، دغه هم ضرورت دی. لکه دا په یو لار باندې خوړل او څښل معدې ته دننه کول ضرورت دی. دې سره د تندې تکلیف لري شي، د لوږې تکلیف لري شي. نو په دوو لارو باندې د الله د قدرت ته وګورئ، په دوو لارو باندې ضرورت پوره کول، د مشروب په نتیجه کې، د مشروب د څښلو په نتیجه کې هغه ضرورت په مخکې لار، او د خوراک په نتیجه کې هغه ضرورت او فضلیات خارجول هغه په رستو لار. هغه وخت کې راته څه حکم دی؟ بخښنه وغواړم. څه وغواړم؟ بخښنه وغواړم. د خپل قصور اعتراف وکړه، د خپل قصور، د خپل کمی اعتراف وکړه. اوهو د دې ضرورت پوره کولو په وخت کې خو ما نه کمی شوی دی، ما د هغې آدابو خیال نه دی ساتلی، کوم آدابو سره چې زه مکلف یم او کوم آداب چې راته ښودل شوي دي. ٹھیک شو؟ د خوراک ضرورت پوره شو، د څښاک ضرورت پوره شو، بخښنه وغواړم. بخښنه وغواړم. الفاظ راته ښودل شوي دي. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة. دې کلماتو سره چې زه د الله حمد او شکر ادا کړم. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، هغه الله لره حمد و ثنا ده او شکر دی چې دا طعام یې راکړه، دا طعام پیدا کړی الله دی. کوم ځای کې پیدا کړی دی الله ته پته ده. پوه شو که نه؟ دې وخته پورې دې طعام باندې څومره مخلوقاتو محنت کړی دی الله ته پته ده، دا د الله په علم کې. ٹھیک شو؟ د خوراک ضرورت ما ته پیدا شه، د خوراک ضرورت ما ته پیدا شه، دا طعام ما ته په کومه طریقه باندې الله میسر کو، مهیا کو، دا الله ته پته ده. زما د وس نه بهر خبرې که د چا وس کې دا شته، دا زموږ د وس نه بهر خبرې، قسم په خدای وس نه بهر. الله دا مهرباني وکړه، او ځکه الله دا مهرباني وکړه چې زما او د خپل مخلوق د رزق ذمہواري خپل اخیسته. زما د رزق د خپل ټول مخلوق د رزق ذمہ داری خپل اخیسته. نو کله چې دا وشو که نه، او ما نه بیا، نو دا اوس د الله لویه مهرباني ده، د الله لوی کرم نوازي ده. پوه شوې؟ رښتیا وایي چې موږ وږي شو، ډېر کم وختونه به داسې چې سړی وږی شي که نه، د خپلې لوږې اظهار وکړي چې هلکه ګورې زه وږی شوی یم، شابه نه مې فریاد کړی دی د لوږې، نه مې آواز کړی دی چې زه وږی یم، نه مې زاري کړې ده چې زه وږی یم، او الله موړ کړم. داسې ده ډېر کم وختونه مړه په مونږ خو د ډېر وخت تېر کړو، وږي یو که نه، شابه راوړه. دا چېرته په ژوند کې چېرته یو وخت نیم دا کیسه پېښېږي. هر وخت زمونږ د غوښتو نه بغیر هغه رزق، هغه موعود رزق، د کوم رزق وعده چې را سره کړې ده،
الله خپل کرم سره خپل مهربانۍ سره راکوي بیا راته وایي چې اوس بخښنه غواړم ته نه د دې نعمت د شکر ادا کولو کې او د دې نعمت په استعمال کې چې کوم قصور شوی دی د هغه قصور اعتراف وکړه بخښنه غواړه چې اوس درته ګناهونه معاف کړم څنګه به بخښنه غواړم طریقه درته ښودل شوې ده ووایه الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام من غیر حول مني ولا قوه د دې خوراکي او د دې طعام ترلاسه کولو کې زه د خپل قوت نه د برات اعلان کوم دې کې زما د وس او طاقت نه بغیر زما د وس او طاقت نه بغیر پوه شو که نه زما د بچاو نه بغیر دا خوراک الله ماله راکړی د هغه الله شکر ادا کوم بچاو وس او طاقت لکه د یو څیز په حصول کې د یو څیز ترلاسه کولو کې دا دواړه خبرې راځي تا ته به مشکل هم پېښېږي سخته به هم پېښېږي هغې نه به د ځان بچ کولو کوشش کوې او ځان به هغه خپل مقصد ته رسې داسې ده زما د بچو نه بغیر زما د طاقت نه بغیر دا طعام الله ما ته راکړه دغه لوی الله لپاره حمد و ثنا ده او شکر دی چې داسې ووایي که نه د مسلمان نارینه زنانه د خوراک نه پس د خوراک ضرورت یې پوره شو یقین وکړه بس خېټه یې مړه شوه د لوږې تکلیف هم لرې شه او ګناهونه هم الله معاف کړي او موږ مسلمانانو ته دو آیاتونو کې الله د توبې حکم کوي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون او ایمان والو ټول توبه وباسئ امیان مولیان نارینه زنانه عرب عجم حکمران رعیت ظالمان مظلومان ټول توبه وباسئ وتوبوا إلى الله جميعا أيها الظالمون الله نه دی ویلي وتوبوا إلى الله جميعا أيها الفاسقون الله ندي ویلي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المشركون الله ندي ویلي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مونږ وایو که نه توبه خو دې څوک نور څوک وباسي یاره خو الحمدلله وایي مسلمان یم هم ته مسلمان ته وایي چې توبه وباسه ټول په ټوله وباسه څه ټول په ټوله به توبه وباسي ټول په بل ځای الله وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا او ایمان والو خالصه توبه وباسئ څه وباسئ خالصه توبه داسې توبه وباسه چې د دې شک شبهې نه پاک کړي چې زه به وبخلی شم او که نه زما توبه به قبوله شي او که نه داسې توبه وباسه او داسې توبه وباسه داسې توبه مه وباسه پوه چې زه به وبخلی شم که نه توبه به مې قبوله شي که نه خالصه توبه وباسه رښتینې توبه وباسه داسې توبه مه وباسه چې ما څه کړي دي چې توبه وباسم ما ته خو پته نشته چې زه یې په کومه ګناه نیولې خپل قصور اعتراف وکړو توبه وباسه او بیا هم دغه مهربان الله د خپل کتاب په دو آیاتونو کې توبې ایستو والو سره کلکه وعده کړې ده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
توبې استو والا ته دلته خپل بندګان وي چې د توبې حکم ورته کوي ایماندار ورته وي او چې کله ورسره د توبې وعده کوي نو بیا ورته خپل بندګان وي چې ته پردی نه ته سې پردی نه ته زما بنده ما پیدا کړې ما درته د توبې توفیق درکړی دی وعده کوم در سره چې ته توبه قبلو عمره ښایسته خبره ده بیا موږ وایو موږ څه کړي او دا چل دی او هغه چل دی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ودا الله هغه ذات دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او ګناهونه یې معاف کوي ګناهونه یې معاف کوي بل زي الله ولم يعلموا أن الله يقبل التوبة ويأخذ الصدقات دا خلق په دې نه پوهېږي دا خلق په دې نه دي پوهې چې یو الله توبې قبلولو والا دی او یو الله د خیراتونو کولو والا د خیراتونو اخیستو والا دی خیراتونو اخیستو والا د صدقاتو اخیستو والا دی دې کې دا خبره هم ذهن کې وساتو چې ګوره صدقې کولو والا زکات ورکولو والا نظر ورکولو والا خیرات او زکات او صدقې ورکولو والا ستا د صدقه او ستا د زکات د فقیر د اخیستو نه مخکې د فقیر لاس ته او جیب ته رسېدو نه مخکې الله اخیستی دی چا اخیستی دی خیال کوه خیال سبحانه په دغه فقیر احسان ونه کې منت ونه کې کنه خپل زکات او خیرات په ونستای چې مولا صاحب نن به مې ملګرتیا کې نن به دې پته لګي نن به دې چې د چا په حق کې مسله کې دله خو تاسو نه دي ورکړي خو الله اخیستي الله له دې ورکړي الله باندې احسان کوي د دې خبرې خیال به هم ساتو ټیک شو کنه الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه ويأخذ الصدقات دی په دې خبره نه پوهېږي یعنې پوه دي شي دا خبره دې یاد وساتي چې توبې قبلولو والا هم الله او د صدقاتو ورکوونکو بندګانو د صدقو اخیستو والا هم الله دا ډېر لوی انعام دی ډېر لوی اکرام دی چې ګورې صدقې ورکولو والا ستا د اخلاص والا صدقه د فقیر او د مسکین د لاس او د جیب نه مخکې د الله لاس ته ورسېږي ډېر لوی اکرام دی معمولی خبره نه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور صحابه په یو مجلس کې ناست دي د توبې مذاکره ده څه د توبې دا عجیبه کیسې دي که نه مونږ ته قسمه قسم وسوسې د توبې مسله هم لا چاته نه ده معلوم چاته معلوم بیا د توبې خبره ده بیا د استغفار خبره ده خیال کوئ خیال دا وسوسې ګورې شاته کوي دا وسوسې شاته څو ځلې پېښور روز کې روټۍ خورو ټیک شو سهار هم خورو ښه مړه ناشته کوو غرمه هم خورو یا ماسپښین نه مخکې یا وروستو او بیا ماسخوتن هم خورو نو چې دا درې وخته دا بدني غذا زما مخې ته راشي نو ما چېرته ویلي چې یاره بیا روټۍ راغله بیا دې درستخان خور کو بیا دې پکې دا فلانې شی کېښوده ډېرې شی دی هېڅ کله هېچا هم دا نه دي ویلي او نه دا خبره په خیال کې راځي خو چې د روټۍ وخت شي که نه ستا په غوږونو کې به د روټۍ ټپر د پراټو ټپر راځي هلته خو دا وسوسه نشته که شته
که چاته دا وسوسه راځي نو دی وایي خیر دی چې یاره ما ته کله کله دا راځي چې بیا د روټۍ وخت شو، دا وسوسه به سره ومنم چې دا لږه لیټ شوه، چې لږ مخکې راغلی وي، پوه شوې، نن لیټ شوه او دا در سره نشم منلی چې بیا هم د روټۍ وخت شو، 2 ځل مې خوړلې ده او 3یم ځل بیا هم راغله دا ده. خیر دا د دین مسائل، د دین خبرې، د توبې مسله، د دعا مسله، د مغفرت مسله، د معاملاتو مسله، د عباداتو او د اخلاقیاتو مسله رونو زمونږ روحاني غذا ده. څه ده؟ څه ده؟ دې سره زما د روح تربیت کیږي، زما روح ته خوراک ملاویږي. نو چې تا سره مهرباني وکړه د هغه جسدي غذا، د بدني غذا، د بیا بیا لیدو او د بیا بیا استعمال باره کې دا وسوسه نه راځي، نو ته په خپله سوچ وکړه چې دا وسوسه راتلل شیطاني وسوسه شوه که نه؟ او دا وسوسه خو هم شته، خو دا به کم خلک وي چې مړه ما ته نشته ضرورت، څه نشته ضرورت، که د توبې ضرورت دی نو فلان ته دی، فلان ته دی، فلان ته دی. تاسو وکتل خوراک نه پس هم د توبې ضرورت، قضای حاجت نه پس هم د توبې ضرورت، مونځ نه پس هم د توبې ضرورت، ما ته ګورې په دې سجده کې هم د توبې ضرورت. سجده کې هم زه ووایم رب اغفر لي، سبحان ربي الاعلی ووایم، هر څومره ځل چې ویلی شم، ټیک شو که نه؟ او بیا ووایم رب اغفر لي، الله کوتاهي نه شوې ده، زما ربه ما ته بخښنه وکړه. مونځ نه مخکې نه کوتاهي شوې ده، مونځ کې نه کوتاهي شوې ده، قیام کې کوتاهي شوې ده، قومه کې کوتاهي شوې ده، رکوع کې کوتاهي شوې ده، د قومې نه سجدې ته راتلو کې کوتاهي شوې ده، سجده کې نه کوتاهي شوې ده، بخښنه غواړم رب اغفر لي. بس دا توبه ده، توبه څه بل شی نه دی. زما په خبره پوه شو؟ زما ربه، زما پیدا کوونکیه، زما پالونکیه، زما بخونکیه، زما پیدا کوونکیه، زما پالونکیه، زما بخونکیه، زه بخښنه غواړم. څلور کسه صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین ناستي په مجلس کې د توبې مذاکره کوي. یو پکې وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې یو ورځ د مرګ نه مخکې توبه وویسته، الله یې توبه قبلوي. د توبې د قبولیت دا وعده وګورئ، الله یې توبه قبلوي او معاف کوي. هغه دویم صحابي ورته فرمایي چې دا خبره تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېده؟ وایي او ما ته اورېدلې. وایي ښه، ما په یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې چا د مرګ نه نیمه ورځ مخکې توبه وویسته، د الله وعده ده ورسره دغه توبه یې قبلوي. څومره؟ نیمه ورځ. دریم صحابي وایي وروره دا خبره تا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده؟ وایي یا وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې. وایي ښه، ما په یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې اورېدلې دي چې چا د مرګ نه مخکې د زحوې اندازه وخت، او یو روایت کې د زجعې اندازه، دا سړی چې اړخ ولګوي، په دې به ښه پوه شي، اړخ لګوي که نه؟ هلکه فلانی څه شو؟ یاره لاړو لږه ډډه یې واچوله، ستړی شوی وده شوی نه دی، هسې یې ډډه واچوله. وایي د اړخ لګولو په اندازه وخت چې چا د مرګ نه مخکې توبه وویسته، الله یې قبلوي. داسې وعده یې کړې د توبې قبلېدو. څلورم وفرمایل وروره دا خبره ته په خپلو غوږونو اورېدلې ده؟ یا ما اورېدلې ده. وایي ښه، ما په یو مجلس کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې چا
د نزع د حالت او د غرغرې د وخت نه مخکې موږ ورته غرغره وایو دا څه چې مری ته راشي که نه او نه بیا بهر ته وځي او نه ښکته ځي ټیک شو که نه زنکدن وخت د زنکدن د وخت نه مخکې توبه وویسته دغه توبه م الله قبلوي داسې وعده د توبې د قبولیت الله کړې ده زموږ او ستاسو د دې ټولو پریشانو او د دې ټولو مصیبتونو علاج د هر کس توبه ده بل علاج نشته بل علاج زما ذهن کې نشته څه ده چې هر حالت کې او هر وخت کې توبه وباسو او دا څنګه چې د دې قبولیت د توبې وعده مهربان الله ته طرفه شوې ده په دغه قبولیت باندې یقین وي او توبه وباسو یقین وي که زما دا ګناهونه دومره ډېر شي که نه چې د دې ځمکې نه واخله د اسمان چته پورې دا ټوله خلا ډکه کړي څه کړي ټوله خلا ډکه کړي دومره ګناهونه به د چی که شیم او رښتینې توبه وویسته قسم په خدای الله یې معاف کړي پوه شوې او داسې معاف کوي چې په معاف کولو باندې پروا هم نشته داسې به یې معاف کړم چې پروا به مې ویني داسې وعده یې کړې ده وباسو به ګران توبه نور دا شکایتونه مې ته پرېږدئ بڼه بچي د مور او پلار نه شکایت کوي مور او پلار د بچو نه شکایت کوي رعیت د حکمران نه شکایت کوي حکمران د رعیت نه شکایت کوي وایي که نه شریک د شریک نه شکایت کوي ښځه د خاوند نه شکایت کوي خاوند د ښځې نه شکایت کوي مسلې نه حل کېږي مسلې زیاتېږي راځئ د توبې آسان مطلب دا دی چې زه او تاسو هر کس د خپلې ګناه شکایت خپل رحیم کریم مالک ته چاته خپل رحیم کریم مالک ته د خپل ګناه او د خپل قصور شکایت وکړو چې الله زه قصوروار یم سیمه زه قصوروار یم او زه د خپل قصور معافي غواړم بس دا څه چې کېږي زه یې ګورم دا زما د قصور وجه ده بل حل نشته داسې به کوو که نه انشاءالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته یو کس را روان دی او دا وایي وا جنوبه نه د رور شکایت کوي نه د تربور شکایت کوي نه د ګاونډي شکایت کوي زموږ هم دا شکایتونه دي نه د رشته دار شکایت کوي وایي وګوره جي دا زما رشته دار دی دا رشته دار سره داسې کوي لکه چې ده وکړه وګوره جي دا زما شریکوال دی دا زما دوست دی دا دوست سره داسې کوي لکه ده چې ما سره وکړه وایي دا ځکه خو مونږ داسې یو که دا شکایتونه دي د دې شکایتونو باندې مسله نه حل کېږي شکایت به داسې وو چې زما ګناه او زما د ګناه به څه کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ځان ته رانږدې کوي او ورته څه کلمات وایي دغه کلمات درته ویم زه یې ویم او تاسو یې مه وایئ چې اجتماعي توبه وباسو په دې مجلس کې د توبې په موضوع باندې کومه خبره وشوه چې په دغه خبرو باندې د خپل وس مطابق عمل وشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هغه کلمات فرمایل هغه صحابي هغه کلمات ووی او بیا ورته ووی زه ستا ګناه تا ته وبخلی شو زه ستا ګناه تا د خپلې ګناه شکایت کوو د خپل قصور اعتراف دې کوو ستا قصور تا ته معاف شو هغه کلمات دا دي وایي داسې ووایه اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي بيوه اللهم مغفرتك
أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. بيوه اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. وإذا استغنت توبة خلش. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه.